نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک کل صفتن والا دے مخلوق باندے مہربان دے برکت اچول دا اللہ پاک کار دے قرآن کے لفظ دا برکت دے رزینو کی ذکر شوی دی یو برکت لفظ او بل کثرت ډیروالی ته وی دام قرآن کے ذکر دی د دنیا خلق چې په مشکلاتو کې گیر وی مسائل وتا بشمار پیخ وی نه د دې خلکو دا خیال لې چې دا من سره کمې دی او کډیرواله راغنه بیا هم دا مسلې حل شي یو بندره روز مزدوری سلش پکشلی روپے اخلی پاغه د کور ضرورتونه نه پوره کیږي نه دی دا سلش پکشلی روپے دروازه اخلما نو کسلور 1500 روپے دروازه کی نو بیا به میکار خشي ټول مسئلے بنے حل شي او کدا مزدوری زما سلور 1500 روپے شي بل یو بندا سلور 1500 روپے دروازه ګټي دا غم مسئلے نه حل کیږي ناغوی کدا سزر 1200 شنو زما با گزاره بنو شو مسائل به حل شي نو دې مسلو دا حل په دې پیسو ډېرو دې کنه چې پیسې مې ډېری شي روز مزدوري یا د میاشتې تنخواه دا ډېر شي نو په دې به مسلې حل شي یو کارخانه‌دار دی نه هغه زرګونه روپۍ د ورځې ګټي نه هغوی که دا لکونه شوې نو بیا به مې مسله حل شي دا هر یو شي کې د مسلو حل خلک په ډیروالي د مال کې لټوي په کثرت د مال کې په ډیروالي د مال کې د مسلو حل لټوي
او چا سره سړی ډیر وي نو دا سړی مې کم نکل او زیات شنو بیا به زما مسئلې حل شي نو په ډیروالي د مال یا په ډیروالي د سړو مسئلې نه حل کیږي یو ډیر لوی مالدار سړی و نو ښځې یې جړل د خدای فضل د هر څه ډیر دی د خاون ما سره مینه ده زما خاون سره مینه ده په کور کې نوکران وغیره ډیر دي خدمت ته پاره د هغې ټول تنخواګانې خاون مې ورکوي خو دا ښځه په جړا په دې کوي چې 50,000 روپۍ د میاشتې راکوي خو زما پې کارونه مې پې نه کېږي نو دا 50,000 لږي دي 50,000 د میاشتې ښځې له جیب خرچه ورکوي نو ښځه جاري چې زما په 50,000 د میاشتې کار نه کېږي نور هر څه ډېر دي څه وظیفه که راته وښې که څه تعویض راله وکې بزرګانو ته تګ راتګ کوي چې دا خرچه زما کمه ده مسلې مې پې نه حل کېږي کم بزرګ له چې ورغلی نو هغه ورته وایي چې دا خو 50,000 درکوي که 50 لکه دله درکړي نو هم ستا مسلې نه حل کېږي دا ولې وستا تصور دا جوړ دی ستا ذهن دا جوړ دی چې پیسې ډېرې شي نو مسلې به مې حل شي مسله دې په دې نه حل کېږي که دا تا له 100 چنده زیاتې کړي نو مسله به حل نه شي وی مسله به مې په څه حل شي وی مسله ستا په تقوا باندې په پرهیزګارۍ دې مسله حل کېږي مونځ کې وی نه مونځ نه کوي وی قرآن شریف تلاوت کې وی نه چې ته ذکر کې وی نه وستا مسئلې نه حل کېږي 50,000 روپۍ د میاشتې د جیب خرچه د نور ضروریات خاون پوره کوي د ښځې په 50,000 روپۍ د میاشتې مسئلې نه حل کېږي دا په 50 لکه هم نه حل کېږي مونځ نه کې تلاوت نه کې چې ته الله نه یادې ستا مسئلې د حل کېدو نه دي ته خپل مونځ شروع کا ته تلاوت شروع کا د الله نوم اخله ذکر کوا خلاف شریعت کارونه پرېږده نو ستا مسئلې به حل شي توبه وباسه اوس پورې تا الله ته توبه نه دی ایستې تا کې تقوا نه ده راغلې اوس به دې مسئلې حل شي دا جړا به دې ختمه شي نو بزرګ ورته دا توبه تلقین ورکه استغفار وایا او خلاف شریعت کارونه نه توبه وباسه بیا به ټیک شي دغه زنانه توبه وویستله او د هغې نه پس څو میاشتې چې تېرې شي نو بیا بزرګ سره خبره وکړه وی صاحب اوس خو په 15,000 روپۍ باندې هم زما ټول کارونه کېږي چې هغه په 50,000 نه پوره کېدل اوس خو په 15,000 زما کار برابرېږي وی د 15,000 ته به دې اجتني او خپلې وظیفې دې جاري وساته خپل مونځ دې جاري ساته خپل تلاوت دې جاري ساته ذکر اذکار کوه ستا مسئلې به نورې مسانې شي نو په ډېروالي د مال یا په ډېروالي د افرادو باندې مسائل نه حل کېږي که ستا زړه ته تسلي رسېږي زړه دې مطمئن کېږي نو دا په ذکر د الله الا بذکر الله تطمئن القلوب په ذکر د الله باندې زړونه مطمئن کېږي یو سړی کروڑونه روپۍ ورسره دي ځان له محل داسې جوړ کړی چې په اوړي کې هغې کې یخني وي او په ژمي کې هغې کې دننه ګرمي وي
متکې بالښتونه صوفا سیټ سنگل بیډ او ډبل بیډ دا ارسه پکشتا سړی د شپې هم اوړي روړي خوب نه ورځي او د ورځې هم اوړي روړي خوب نه ورځي او یو ساده زمیندار دی په پټي کې پروت دی د ونې په سوري باندې سر ته بالښت نشته ښه په قلار باندې خوب کوي زمیندار سړی دی زمینداري وکړله او په دیره کې د یوې ونې په سوري باندې پروت دی په ځمکه نه بستره شته نه پوزې شته نه بالښت شته ښه په قلارو ده دی او دغه بل کروڑونه روپۍ ورسره وي او د آرام او د سهولت هر څه ورسره شته هغه له خوب هم نه ورځي دا غریب سړی لمونځ اودس کوي خپله زمینداري کوي او لمونځ اودس کوي الله یادوي دی په دې ځمکه باندې پروت دی آرام کوي او دا بل سره کروڑونه روپۍ دی خو د له خوب نه ورځي ګولی هم واچوي په ګولی هم خوب نه ورځي لکه څه چل دی غریب کې دی الله یادوي خپل لمونځ اودس کوي محنت مشقت هم کوي او الله هم یادوي د ده جن په آرام دی او دغه بل کروڑپتی دی خو جن دی په آرام نه دی نو دې زړه ته اطمینان رسي دا په ایمان او په تقوا مولانا قاسم نانوتی رحمت الله علیه د دیوبند بانی دی هغه زمانه کې ارزانی وه د دیوبند نه به 3 روپۍ د میاشتې تنخواه ورته ورکړی کېده 3 روپۍ د میاشتې یو لوی نوابو هغه یو یونیورسټي جوړوله اسلامي یونیورسټي نو د علاقې عالمانو ورته چې ته خو آبادي کې خو دی له به ښه عالم ګورې نو ستا یونیورسټي والی کامیابېږي نغه نواب ورته وی آبادی کول زما کار دا به زه جوړم بهترین یونیورسټي جوړم او قیمتي مرغلره به وله تاسو لټوئ او قیمت یې په مال زه به ورکوم هر څوک چې وله لوی عالم ګورئ عالمانو ته زه بس مدرسه ته جوړه کا یونیورسټي بلډنګ آباد کا نو موږ به تاله یو داسې سړی ګورو چې به ډېر اعلی وي چې کله آبادي وشوله هغه نواب سرمایهدار هغه عالمانو ته وایي چې تاسو د خپل وعدې مطابق یو بهترین عالم وګورئ پیسې ما سره ډېرې دي نو دوی ورته چې مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه هغه چې دې مدرسې ته دې یونیورسټۍ ته راورسېد نو دا بهترینه مدرسه به دې کامیابوي وی هغه له دیوبند والا څه ورکوي وی 3 روپۍ د میاشتې ورکوي دی ورته زه به 100 روپۍ وله ورکوم بس عالمانو وایي چې دا خو ډېر شی دی 100 روپۍ خو ډېر شی دی چې دا وله ورکوي مثال په طور موجوده وخت کې یو مزدور ته یو ملازم ته 3000 روپۍ د میاشتې میلاویږي او بل طرف ته ورته کروڑ روپۍ میلاویږي نو دا 3000 او کروڑ روپۍ د کروڑ پسې به خامخا ورمنډه وي موجوده وخت کې چاله 3000 روپۍ ورکوي ته ورته دا 3000 پرېږده زه به کروڑ روپۍ تنخواه درکوم دغه نسبت دی عالمانو چې بس اوس به موږ ورځو خامخا به نانوتي رحمت الله علیه راولو ورپسې د عالمانو یو جرګه لاړله ورته حضرت فلاني نواب یونیورسټي جوړه کړې ده ډېر بهترین آبادي کړې ده او د هغې دپاره د یو بهترین عالم ضرورت نو موږ ستاسو نوم پیش کړی دی او صاحب ګوره تاله به هغوی 100 روپۍ میاشت درکوي 100 روپۍ د میاشتې به درکوي
ډیره تنخواه ده چې د عالمانو خبره خلاصه شله نو مولانا قاسم نانوتي رحمت الله علیه ورته ویل وی دا کار بالکل نشي کېدی زه نشم درتلی ځکه چې دیوبند والا مالا 3 روپۍ راکي نو دا 2 روپۍ زه په خپل کور باندې ولګومه زما د میاشتې خرچه 2 روپۍ ده او دا 1 روپۍ پاتې شي نو دا زه کونډې رنډې یتیمان ګورم نو هغوی له دا 1 روپۍ ورکوم نو چې ستاسو یونیورسټۍ ته زه لاړ شم او ما له 100 روپۍ راکي نو زما د کور خرچه خو مقه 2 روپۍ ده نو 2 روپۍ به په کور لګوم نو 2 کم 100 روپو له به زه کم ځای کې فقیران ګورم د زړه زور مې دونه نشته دی زه 1 روپۍ له فقیران نشم کتی نو 2 کم 100 روپو له به فقیران بیا خو ټوله میاشت به ګرځم کونډې رنډې یتیمان فقیران به لټومه د زړه زور مې دونه نشته 3 روپۍ ډېرې دي په 3 روپۍ کې د هغه اطمینان و او 100 روپو ته هغه غاړه کېنښودله او 100 روپو ته هغه غاړه کېنښودله نو دا الله پاک په دغه 3 روپو کې ولا برکت اچولی دی لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض دا ځمکې او د اسمان هغه برکتونو دروازې ورته کولودي د 100 روپۍ قبول نه کړلې نو په ډیروالي د پیسو کې او په ډیروالي د لښکر کې چې برکت پکې نه نو فایده نه ورکوي یو سړی د هغه 2 زامنو یو زوی د پلار ډېر زیات تابعدار او خدمت والو او دا بل زوی چې نو دومره نو دی د خپل بال بچ په مینه کې و د دنیا په مینه کې و او د پلار ته دومره توجه نه ورکوله پلار بیمار شو نو دا یو زوی مخکنم خدمتګار دی بیا هم خدمت کوي او دغه بل زوی ته نه جدا و دی به داسې میاشت پس راغی نو تپوس پوښتنه به یې کوله بابا څنګه څه خدمت ضرورت خدمت به کوم میاشت پس به راته نو آخر کې دا یو ورور ورته وایي چې وروره ستا بال بچ ګڼ دی او د هغوی پالنه هم ده نو ته چې راځې نو تا ته تکلیف دې نه کړې خوښې نو دا خدمت ما ته پرېږده زه به ټول خدمت د پلار کومه میاشت کې یو ځل راځې نو تا ته به ګراني زه به خدمت روزانه کوم نو هغه ورته دا خدمت به تا ته په دې شرط پرېږدم چې ما سره لیکل وکړه چې د پلار په مال کې به ته حصه نه اخلې نو بس ته خدمت کوه هغه ته زه په مال باندې څه کوم زه خو د پلار خدمت کوم او پلار خوشحالوم او خدای خوشحالوم که دا شرط باندې ما ته خدمت را پرېږدې ډېره ښه ده لیکلي ورسره وکړل چې زه به د پلار خدمت کوم او د پلار د مرګ نه وروسته د پلار په مال کې به هېڅ هم نه اخلم او ما ته صرف خدمت پرېږده ورور خوشحاله شو چې د خدمت نه هم خلاص شوم او مال هم ټول زما شو دا شوده نه پیږي چې خدمت بم کوي او د مال نه هم دستبرداره شو به دا یو زوی د پلار خدمتونو کې لګیا دی پلار وفات شو د وعدې مطابق ټول مال د بل رور ته نه واغشته او دا رور خوار پاتې شو غریب دی محنت مزدوری کوي خپل ځان پالي خو کار ډیر نه کیږي یو ځل خوب یې ولیده خوب کې پلار ورته وایي چې دا کور کې دا فلانې ځای وکنه نو دې کې خزانه پرته ده وی بابا برکت پکې شته وی نه برکت پکې نشته دی وی نه مې ده پکار
ښځې ته الوې چې خوب مې ولید او بابا راته وایي چې کور کې فلاني ځای کې خزانه ده خو برکت پکې نشته ما ته چې نه مې ده پکار بیا خوب ولید بل ځای ورته وښودی دې کې دومره مال دی بل ځای ورته وښودی کې دومره مال دی خو د برکت تپوس به ده کوو نو هغه به ورته نه برکت پکې نشته بله ورځ یې خوب ولیده وی د کور دی کوټه کې دی منځ کې کنده اوکا او دې کې 1 روپۍ پرته ده وی بابا دې کې برکت شته وی او برکتونه وي پکې وی ښه سهار را پاسېد او ښځې ته وی چې بابا راته بېګا خوب کې د خسې ویلي دي کنده وکړه رښتیا 1 روپۍ وه پکې وی زه په دې د خوراک سره وړه سړی بهر ووته یو مزیدار کب خرڅېده کب ته چې وکته نو بس هغه خوښی شو ویې غشته کور ته یې راوړه ښځې ته دا کب ډېر ښکلی ښکارېده مې راوړه دا پوخ کا ښځې هغه کب اوسیره خو چې اوسیرلی شو نو د هغې په ګېډه کې یو قیمتي مرغلره پرته وه یو لال پکې و کب یې پوخ کا او دغه قیمتي مرغلره چې بازار ته یې وړله څه بې انتها قیمت په هغې باندې ماهرینو ورته ورکړه او په هغې کې خدای دونه برکت واچو چې د ده څومره ضروریاتو هغه ټول په دې پوره کېدل محنت مزدورۍ ته اجت نو او د الله نوم به یادو الله به یادېده او عبادت یې کو او ښه په قلار کور کې ناستې خوراک کوي د 1 روپۍ کې الله برکت واچو لکونه کروڑونه روپۍ هغې کې چې برکت نی بې برکته شوې پریشان به یې څوکۍ یې کوه خوب به نه درځي ټوله شپه به بیدارې اخ ټوخ به م کې ټوخي به نه درځي خو ټوخي به کې چې خلک وایي چې بیدار دی بې برکته یي برکت والا شی چې دی نو دې کې به مطمئنې لکه مال نه چې برکت ووته نو هغه هېڅ هم نه دی یو لوی سرمایهدار سړی و چې د هغه په پټو کې د هغه په ځمکو کې 3 ریلوے سټیشن جوړ یو سټیشن کې به ورغلی په ګاډي کې به کېناستې چې بل سټیشن کې به کوزېدې بیا د فلاني خان ځمکه ده د هغه سټیشن نه ګاډي کې کېنې بل سټیشن ته ورسېږي کوزېږي بیا د فلاني خان په ځمکه کې کوز شوي نو 3 سټیشنې پکې وي دغه خان د لاهور په یو چوک کې ولاړ دی او د کلي څه کسانو سره دی ورته خان پریشانی ده دومره ضرورتونه هم دي او نه پوره کېږي دی په یو نشه کې او په غرور کې راغی او ورته وایي چې تاسو سره دیسو ستاسو دا مالونه هم څه مالونه دي خوار خلک یې تاسو سره دیسو ما سره خو دومره مال دی چې دومره کلونه تیر شو زمان وسی کړ وسی اخلاصي نو خلاص به نه کی او خلک په دې سوچ کې چې څنګه به ګټم او زه په دې سوچ کې چې کم ځای ولګوم څنګه ولګوم تاسو د غرور او د تکبر ډک خبره وکړه بینکونه ډک دي او کارخانې دي او کورونه دي او پټي دي مارکیټونه دي هر څه ډېر هم په دقه خان باندې بیماری راغله څه دولت په بیماری ولګېده او صحت خراب شو سړی مړ شو زوی پاتې شو کم عمره د کشرانو په لاس کې راغی مستی شروع شوله پاکستان کې دننه چې کم دی د مستی دی نالته مستی کوي او بیا د پاکستان نه بهر نور ملکونه ورته خلکو خو چې فلاني ځای کې هم ډېر ښه سیل کېږي نو هلته هم سیلونه له لاړه د بینک چې څونه نغدې نه خلاصې شوې ورپسې بیا خو زړه صبرېده نه نو بیا د ځمکو خرڅولې شروع کړل نو څه موده د ځمکو پیسې وخوړلې بیا ورپسې د کورونو خرڅېدل شروع شو هغه هم خلاص شو او اخر کې د اوسېدو خپل کور چې نه هغه هم خلص شو او بیا د ډوډۍ درک نه لګېده په کم چوک کې
چې پلار د لویو د تکبر خبره کړې هم په حق چوک کې زوی خیر غواړي بے برکت شو مال برکت پکې نو غټول مال ته نه لاړه او چې برکت پکې خدای پاک اچي نه غزياتي په دې بزرګانو کې مولانا فضل علی قریشی رحمت الله علیه د پنجاب د علاقې یو ډېر لوی بزرګو داغه سره ګڼ مریدانو یو مرید پاغه کې خواجه عبدالمالک صدیقی رحمت الله علیه د خانیوال حضرت سے پنوم باندې با یادېده دغه حضرت صاحب زمونږ د جمعات ته دلته هم تشریف راوړو عبدالمالک صدیقی صاحب نه دی د خپل پیر صاحب سره ډیرو هغوی به ورته وظیفې خولې ذکر اذکار خو ته به خدمت د خپل پیر صاحب کوو نو د هغې ګډې چیلې به یې سرولې وی نور مرګري زما هغوی به په خانقاه کې پیرخانه کې پیر صاحب سره نږدې ناستو او وظایف وغیره دا به یې اخیستل او وظیفې به یې کولې او زه به بهر ګډو چیلو سره ګرځېدم نه ګډو چیلو به ګیا خوړله په ځنګل کې وی ما به وله بیا پنډ ګیا وکړله او مې ځان سره راوړله چې د شپې هم دا ګډې چیلې خوراک کوي وی په دې طریقه باندې ژوند تېرېده یو ځل فضل علی قریشی صاحب ته الله پاک زړه کې ور واچول چې دا سړی خلیفه کا اجازت ورته وکړه وی راویغوستم او ما ته د خپلو مریدانو په مخ کې اجازت وکړه چې ما ته معزون کړل او تعالی مې اجازت درکړه ته خلیفه شولې وی ما وجړل چې زه په څه پوهېږم چې ما ته اجازت وشو زم پیر شوم یو ګنټه دوه مې وجړل خو بیا نور مریدان د پیر صاحب چې هغوی ماله تسلي راکړله چې ولې ژاړې حضرت صاحب در باندې اعتماد وکړو بس هغوی به ته بیا دعا کوي خپل ذکر کوه وی قلار یې کړم وی ما وی چې زه خو د دې مقام اهل نه یم خو زه په خپله به ذکر کوم او بل چاته نه وایم چې داسې داسې ذکر ته م وکړه وظیفې چاله نه ورکو وی څه موده تېره شوله او مجلس کې ناست وي ناګانه زما پیر صاحب داسې په غوسه کې ما ته وکتل فضل علی قریشي صاحب وی چې ما ته په غوسه کې وکتل نو داسې هیبت را باندې راغی چې حضرت خیر خو دې ولې خفه شوې ولې غوسه شوې وی دا غوسې په انداز کې ما ته وی چې په کشف کې ما د پیغمبر علیه السلام سره ملاقات وشو او وی راته وی چې عبدالمالک ته ووایا چې کم خیر تعالی الله درکړی د دې تقسیم شروع که کني واپس به یې درنه والمه دا ذکر اذکار نورو خلکو ته وښیه کني واپس به یې درنه والم وی زما د آقا حکم دی فورا دې ځای نه لاړ شه خپل کلي ته ولته کې د خلکو ته د الله ذکر وښیه وی په قصات باندې ما له بستر را غونډه کړه ما ته په سر کړی ما جوړل چې زه خو پسې نه پوهېږم وی چې د آقا حکم د شابه ځه وی دا غځای نه را روان شوم وی حضرت ته مې چې حضرت ما خو دې ځای کې دومره وخت تېر کړ او پسې پوهېږم نه خو بس د رزق دعا راته وکړه چې چاته محتاج نشم رزق را کم دی زموږ څه جایداد نشته دی راته چې ان الله مع الصابرین زه کور ته لاړ شه وی را رخصت یې کړم وی کور ته چې رالم وی زما مشرانو ماله کویدن کړې وه وی وادې راله وکړه وی د خوارۍ مزدورۍ هم نه ومه څه پوله پټۍ مې هم نه و کور کې به اکثر څه نه وی هغه بیبي هم داسې نیکه وه چې هغې به ما ته چې خیر د ونو پاڼې راوړه دواړه به یې خورو نو د ونو پاڼې به هم راوړلې یا به هم خوړلې وخت تېرېده وی یو ځل د پیر صاحب د طرف نه
زما یو پیربی راغی هغه هم د فضل علي قریشي صاحب موریدو بیا هغه راغی اوړی و ګرمي وه او په سر باندې داسې یو غوټه وه چې یو 10 کیلو غنم به و پکې ما ته چې د چېرته ځې کم ځای نه رالی نو یې راته وی چې خانقاه شریف پیرخانه دا غنم د خانقاه شریف دی وی ما جوړ دی پوی نشو چې د خانقاه شریف نه رالمه او دا غنم د هغې ځای دی وی زه په دې خبره پوی نشوم خو وی هغه مې کېنو دمه شو وی کور ته لاړم ما چې زما پیربی راغلی دی کور څه د خوراک شته چې هېڅ شی هم نشته دی میلمه به ډوډۍ خوري نو څه شته وی چې نه هېڅ هم نشته وی بیا کور والا راته وی چې د لنګر کم غنم د ستا د ملګري په سر راوړي دي خو د لنګر دی نو د هغه نه اجازت وغواړه لږ غنم به ترې راوالو نو په میچن به یې څه مې ته کم بس ډوډۍ وپخه کړو وبه خوري وی مې چې ډېره ښه ده یورلم هغه ته مې ملګري ته مې وی چې که ستا اجازت وي نو دې غنمو نه لږ غنم اوړه کړو وی چې بلکل هغې نه مې لږ غنم راواغېشتلو کور والا په میچن باندې اوړه وکړل بیا ډوډۍ پخه شو هغه مو خوړه ما مو خوړله میلمه شپه وکړله وی سارې یو کاغذ راکړه په هغې کاغذ کې پیر صاحب لیکلي چې د عبدالمالک د لنګر دپاره غنم دي ما د لنګر نوم واغه چې ما کره کور کې د رزق درک پاڼې خورم نو زه به لنګر چلوم او لنګر کې به دا غنم ورکوم دا خو 2 دړۍ غنم دي که نه خو یو ورځ به خلاص شي نو بیا په خط کې لیکلي چې دا په یو بند ځای کې دا غنم کېده او دا کاغذ هم ورسره کېده په کاغذ لاندې لیکلي ان الله مع الصابرین دې نه راخله بس لګوه وی کور والا ته مې ونې هغې کندو جوړ کړو په کندو کې دغه غنم ورواچول او دا کاغذ مې ورسره کېښو بره سر هم پې بند کړو د کندو د مورۍ نه به م غنم راغشتل او اوړه به م خلکو به خوړل وی 300 کسان روزانه راځي خوراک کوي 300 کسان روزانه او وی 40 کاله داغه برکت دی چې په 10 کیلو غنمو کې دونه برکت د یو ولی کرامت دا د خپل پیغمبر معجزه وي او د پیغمبر علیه السلام معجزه هم درته ووایم ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه له پیغمبر علیه السلام یو بوجګۍ کې قجورې ورکړې داسې وړه بوجګۍ تخت یې اچولې وه وی دا قجورې واله او دا دې تخته واچوه دې کې لاس ټومبه او قجورې راوباسه او خوره او خلکو له م ورکوه نه قجورې خو به دونه نه وي دړی به م نه وي ځکه چې اوږې ته څوک اچي او هر وخت یې ګرځوي نه هغه لږې وي نو د کپړې بوجګۍ ده او په هغې کې قجورې دي ابو هریره ترخته بوجګۍ اچولې ده او موټې ورټومبي او په خپله م خوري او خلکو له م ورکوي وایي په منلو قجورې ما د دې نه خلکو له ورکړي دي خو دا قجورې خلاصې شوي نه دي او پیغمبر علیه السلام وفات شو هم دا قجورې نه خلاصېدي خو یو ځل ابو هریره وایي وی ما چې دا بوجګۍ خیره نه شوې ده لږه وینځم وی تشه مې کړه ومې څنډله ومې وینځله وی بیا پکې یو دانه هم نه وه وی په ټول عمر کې د دې نه زیات خفقان ما ته رسېدلی نه دی چې ما دا بوجګۍ ولې ووینځله ولې مې تشه کړه تشه شوله دې کې برکت اچولی شوی و چې په منلو خلکو له خیراتي ورکړې وې او په کلونو باندې په خپله هم خوړلې دي قجورې ختمېدې نه دا د پیغمبر علیه السلام معجزه وه دقسې معجزه عبدالمالک صدیقی صاحب سره د خپل پیر مولانا فضل علي قریشي صاحب وشوله نو دا د دوی کرامت او د پیغمبر علیه السلام معجزه ده امت کې خدای پاک دا معجزې ښیي لکه زمونږ دا جومات چې جوړېده پخوا
واته شل کال روان دی وی په دې ځای کې د قدم کې خودو ځای نو د جمعې مانځه کې باباجي صاحب وی چې دا جماعت بس پړو او بیا به جوړو د ګل پرز ان شاء الله جماعت به جوړو نو جمعې مانځه کې خبرو کړله او د ګل پرز باندې د سهار د باندې مخ کې دومره خلک راغلي چې د غیر چا پیر لاړو کوڅو کې وی د قدم کې خودو ځای نو او د سحر جمعات پردلم شروع شوی دی جوړېدلم شروع شوی دی او مازیګر منځله جمعات تیارو په تیار جمعات کې مونږ شو او یو مشر راته ویل چې باباجي صاحب په یو دیچکی کې چای پخه کړله او په هغې دیچکي باندې خپل د صادر پلو اچولیو او د دې کولالانو به یو لوښې جوړېده د دې جک په شکل هغې ته به یې ججرې وې اقه ججرې به یې په هغه دیچکي کې ورښکته که او چای به یې راایستله او د ټولو خلکو له یې چای ورکوله وی چې ټولو خلکو ته چای ورسې نو هغې نه پسې اواز کړه چې څوک تاسې شته چې چای ورته نی رسېدلی وی 3 ځله یې اواز وکړه د هغې نه پس ټولو خلکو چې نه باباجي هر چا ته چای ورسېدله د ورکوټې دیچکي کې دومره چای چې د ټول لوی لښکر ته رسېده دا هم برکت و نو په کوم شیز کې چې الله برکت واچو هغه ختمیږي نه هغه کمیږي نه او د هغې بندیان مطمئن وي دا دا مال هغه برکت دی د یاداش برکت شتا ابو زرعه یو ډېر لوی محدث او عالم دی او دا هغه سره بشمیره شاگردان بو یو نوجوان تازه واده کړو او د ابو زرعه په مجلس کې به کېناسته یو ځل ماسخوتن ناوخته شو د سبق یو شوق دی یو بنده په شوق سبق اوري نو که ناوخته شي دی په ټیم پوهېږي نه چې ناوخته شو دا حدیثو درسو ماسخوتن ناوخته شو سړی چې کور ته لاړو نو ناوې ورته پکار وه وی دې وخته وګوره د دې داسې نرمې نرمې خبرې ورته کي خیر ده ناوخته شو خو پوه نه شوم او زما استاد د احادیثو درس کو نو هغې خوند وکړه ابو زرعه درس کو د احادیثو نو بس هغې خوند راکړه ناوخته شو بیا به وختي راځو ښځه په قار وه بس د ډېره قار او ته ستا هغه استاد هم پسې نه پوهېږي ته به پسې پوه شې ستا استاد هم پسې نه پوهېږي بس سړي چې دا واورېده نو غوسه کې راغی ښځه ما استاد ته ناپوهه ووې د دې ورته وایي که زما استاد ته 3 لکه حدیث نه یاد نو انت طالق ثلاثه ته په 3 طلاقو طلاق یې که زما استاد ته 3 لکه حدیث نه یاد د غوسې او د جذبې خبره وه شپه تېره شو سار دماغ ساره شو نو ښځه ورته وایي چې تا خو ما ته 3 طلاقه ویلي دي خو دې ته شرط ته لګولو که زما استاد ته دونه حدیث نه یاده نو ته په طلاق نو زه طلاق یم که نه یم طلاق نو دې ورته چې دا خو بس د استاد نه تپوس کوم که زما استاد ته 3 لکه حدیث نو یاده نو بیا به ته طلاق یې او که یاد نو بیا نه طلاقه لاړو نو استاد ته وایي چې بېګا دقه شانتې ناوخته شو کور والا سره مې چیل چال راغی ما د خولې نه دا الفاظ ختلي دي اوس تا نه تپوس کوم طلاق واقع شوی دی که نه وي هغه وخندل چې دا 3 لکه حدیث خو ډېر پخوا نه زما یاد دي دا اوس د ده دماغ لکه د کمپیوټر الله جوړ کړی دی ورکوټي دماغ کې دونه برکت 3 لکه احادیث یاد دي دا د دې علم کې الله برکت د دې یاداش کې الله برکت اچولیو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام سره څومره موده پاتې شوی د خیبر جهاد په 9 کال د هجرت شوی دی او په 9 کال د هجرت ابو هريره راغی مسلمان شو نو د پیغمبر علیه السلام جون 3 کال پاتې و په دې 3 کال کې د بشمیره احادیث د کړي دي اوس دا حدیث یې څنګه یاد کړو دی وایي چې ما پیغمبر علیه السلام ته ویل د الله محبوبه ته خو ډېر ښکلي احادیث بیان کړي نو زه یې واورم خو ما نه بیا ایر شي یاداش مې کمزوری دی
نو پیغمبر علیہ السلام ته چې صادر ویل کا نو صادر یې چې ویل کا نو اشاره په لاس داسې کوله چې لکه یو لوی ذخیره نه په لپو لپو راغشتل کې د صادر کې اچي اشاره داسې شروع شولې نو صادر کې وتا سور واچل الله دا الله رسول په پیګه او موږ سنوینو ابو هريره وایي چې صادر کې سلپ لپ ورواچولې وی بیا صادر دا سراغون کله چې پند تړي وی راغون لکه وی ماته چې دا د سینې پر جوختو نیسه دا صادر چې ما دا سینې پر جوختو نیولک ساته وی دا غې نه پس چې ما کومه خبره اورېدلې ما نه چرېم ایره نشوله دا د قوت حافظه د خزانه نه وته په اشارو سره واچولو مروان ابن الحکم بادشاہ یو ځل د په ابو هريره امتحان کو دعوت ورک مجلس جوړ شو او منځ کې یو پرده لګېدله د پردې په شا باندې دوه کاتبانې کېنولې دي او ابو هريره ته وی ابو هريره وی ما ته د پیغمبر علیه السلام احادیث بیان کا ابو هريره شروع کړله او په دغه یو مجلس کې 100 احادیث بیان کړل بیان شو کال تیر شو او بیا ابو هريره راغسته او مکه کاتبان د پردې شاته بیا کېنول وینن بیا امتحان کوما نو تاسو با غزور لیکل ګوره نو بیا ورته مروان ابن الحکم وی ابو هريره پرس کال د منته احادیث بیان کړو ډېر خوند کړو او مکه راته بیا بیان کا وی ابو هريره شروع کړله او مکه سل احادیث بیان کو کاتبان خپل خط ته قتل زور زیر فرق پکې نور اوسته دا دغه قوت حافظه کې الله برکت اچولو کله په صحت کې برکت الله پاک واچي یو بندا د اوشلو کالو چشمه باچی که بناچی غوږ کې با ماشین لګئی که بنه لګئی پامسا به ګرځي که نه دویم کس بنیولی که بني د 20 کالو زمونږ د غیر چاپیره ماحول ته وګوره حالات څنګه دي نه د دې علاقه کې او بزرګ د ناغل عزت له ما دا 20 کالو دی لوی عالم دی ما ته مې د احادیثو په درس کې ماته اجازه وکړه بخاری شریف راواله بخاری شریف راواغشت ماته دینه ته عبارت ووایا چې زه تقوا کېدم نو ما چشمه واچور ناغه ما پروخل ماته ته زمانه مشر یې چې چشمه چې ادا وښلو کال وې زه اوسم چشمه نه چوم د وښلو کالو او بغیر چشمو اخبار ګوري دا بخاری لیکل خو غټ غټ دی ماته دا غټ غټ لیکل دی ته چشمه چې نو داغه په صحت کې الله برکت اچولې دی د 20 کالو او خطا کړه وېخته تک سپین خو نظر ټیک دی وګونه ټیک دی خبره اوري خو او لیدل خکولی شي نکه په مال کې برکت غواړي او مو که په اولاد کې برکت غواړي او که په صحت کوم د خدای نه غواړي انس رضی الله تعالی عنہ ماشومو د 10 کالو او مور راوسته پیغمبر علیه السلام لا او دا ستا خادم ګوټي دی دته دعا وکا او د خادم ګوټي دعا وره پیغمبر علیه السلام و یا الله د انس په مال کې او په اولاد کې برکت واچي نو د بیت الله طوافونه شروع دي او داسې خشته خشته لکان دی یو شانتی دی ګرځي طواف کوي یو جنې ولاړه وه د هغې خوا کې څوک دي نو دا لکان داسې ښکلي ښکلي چې دا څوک دي دا د کوم ځای دي جنې ورته وایي دا زما رونه دي زه د انس رضی الله تعالی عنہ لور یما او دا 125 میرونه طواف کې ګرځي پیغمبر علیہ السلام دعا کړه یا الله د مال کې په بچو کې برکت واچي 125 زامن په یو ځای طواف کوي او ټول زلمی یو شاته خپل ښکاری
خدای پکې برکت اچوي. مال کې برکت څنګه دی؟ وی د خلکو باغونو کال کې یو ځل میوه کوله، د انس رضی الله تعالی عنہ باغونو به په کال کې 2 ځله میوه کوله. اوس دا برکت دا به څنګه راځي چې موږ برکت وایو؟ نو الله طریقه خوله، ولو ان اهل القرى آمنوا، کدی کلو والو چې ته ایمان وروړو واتقوا تقوا اختیار کړه، لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، من بدی ترا پرانو قلوب کو دروازه د برکتونو، د اسمان دروازه او د زمکه دروازه ټوله بکول ارشیس کې به برکت دي. نو برکت به پسر راځي. ایمان خو خدای ټولو ته نصیب کړی دی او خدای د ټولو ایمان نصیب ولري. او پسې لفظ د تقوا پاتې دی. نو که تقوا په من کې رااله نو برکتونه به راشي، او که تقوا نه نو بیا وی دکانداری کو، خو دکان ته ښځې راځي نو موږ څنګه چلو کو؟ دې کې به تقوا څنګه کوو؟ دکان ته ښځې راځي، په لارو کوڅو کې ښځې راځي نو کتی شو ګور را ګورو پرهیز ګران دی. یو ځل رمضان کې د رمضان مسلې مې بیانولې چې د سترګو به م روژه وي او د غوږو به م روژه وي او د ژبې به م روژه وي، چاته به ګورې نه. یو مشر نه ماته ته جومات کې ناست ته باروزه چې په پرهیز پوه شي. پرهیز کم دی، د سترګو څه روژه ونیسې؟ ته لږ باروزه. نه داسې یو بزرگ ته سړی راغی، وی صاحب په دې بازار کې به زه څنګه ځان بچ کما؟ دکانداري مې ده او ښځې م راځي، نو زه نه ګورم خو بیا مو ګورم. نو هغه بزرګ ورته داسې کار دی، وی تاله زه یو څیز در کوم په بازار به ځې فلاني ځای کې بل بزرګ دی، نو دا به هغه له وړی. وی څه شي؟ یو کاسه کې پی در کومه، داسې یو میل لري، یو صاحب یې ورته که دا پی به هغه له وړې او په لاره ګورې نو ساس کې توی نه شي. او شرط دا دی که ساس کې پی توی شي نو زما سړی شاته د پسې روان نو په سپلی به دې په دې سټ باندې وی دا پی به رسې، بیا راشه نو تا ته زه خبره کوم. وی ښه. پی په جام کې اغشتې دي او په بازار روان دی، خو هغه پیو ته ګوري داسې او شاته ګوري چې سړی را پسې دی، که پی توی شي نو په سټ رانه په سپلی ګزار وباسي، نو بس هغه پیو ته ګوري او داسې الله الله کوي، په قدم قدم روان دی. که پی توی شي نو په ډک بازار کې چې په سپلی رانه ګزار وباسي دا خلک به څه وایي؟ هغه پی یې ورسول، یو میل لرې حضرت له ورسول، بیا خوشحاله راغی، صاحب پی مې ورسوله، اوس مخکې څه وکړمه؟ هغه ورته په بازار چې تللی نو څوک دې لیدلي دي؟ وی نه یو قسم هم نه دی لیدلی. وی دا خو ډک بازار و. وی حضرت ما به دې ته کتل چې په دې بازار کې زه نو چاته وګورم نو شاته را په سپلی باندې ګزار کوونکي شته، بې عزته به شم د خلکو مخکې، نو ما په بازار کې څوک لیدلي نه دي. نو هغه ورته وی ته چې په دې بازار کې ناست یا روانه ته پردو ښځو ته ګورې نو ته شاته وګوره چې د الله د طرف نه کرامن کاتبین را پسې دي او په محشر کې به مې د خلکو مخکې دقسې بې عزته کوي. وی که دا نظر مې وکړه نو بس په دې ډک بازار کې بیا څوک وینم نه. نو دا ووایه چې زما په اوږو 2 فرشتې الله مقرر کړي کرامن کاتبین، که پردو ښځو ته ګورم که پردي مالونو ته ګورم، نو الله مقرر کړي فرشتې او په قیامت کې د خلکو مخکې به رسوا کېږم. بس دغه تقوا ده چې پردي مال ته زړه کلک کا، پردو نامحرم خلکو کتو ته زړه کلک کا مه ګوره، بدېړلی د صبر دغه تقوا ده. او چې تقوا درکې راغله نو انشاءالله برکت بیا راغی او ته به دلته دنیا کې مطمئنې، قبر کې به مطمئنې، په محشر کې به مطمئنې. الا بذکر الله تطمئن القلوب، ذکر د خدای کوه اطمینان بدی، هر شي کې به برکتی. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. نبينا
محمد صل على شفيعنا صل على محمد يا رب والشيرين جانا الزمان دا مشکل کړي په کرم آسان زما ستا په غشدا هجران می زړه زخمی دی زکه اوخ کې وروي چشمان زما امراض می تو مقصود می تو ارمان می تو نشته بل مراد و مقصود ارمان زما فراموش بدا لیلا مجنون بیان کا ستا د عشق موری سوک بیان زما او لیلا ندستا پشان تډیر حسینی مجنون ندی چری پشان زما کخکار شوی زما ستا د عشق خبری قدسیان بوری داستان زما او زما ستا قدم بوسیلا رب غوارم سه پکار دی د دنیا شاهان زما زما سر او سنوبر او ریحان تی گلا سپکار دی بلگلشن ریحان زما او چیلتای قربانی او نثار نکرما سپکار چشمو دیگرو جان زما معشوق خدا عاشق دینو ایمان وی دیس پهرلی پخپل رب ایمان زما او خدای نستا وسال هم ستا پابرو غوارما نشتستا دا وصل بل سامان زما د مولا د پار یو قدم را باخل ګلا منور کړه د زړه کور قربان زما او د مولا د پار یو قدم را واخل منور کړه د زړه کور قربان زما ما محمد امین خپل رب باندې سپارلې د غم جن زړګي آهو فعال زما ما محمد امین خپل رب باندې سپارلې د غم جن زړګي آهو فعال زما زار کم پرېږ دې زار کم پرېږ دې کمې شړې فقیر د درد یما فقیر خو ما شړه اے سید الابرار نبی فقیر خو ما شړه اے سید الابرار نبی زار کم پرېږ دې کمې شړې فقیر د درد یما فقیر خو ما شړه اے سید الابرار نبی فقیر خو ما شړه
اے سید الابرار نبی تو ډېر ګران یې په الله ستا په مخ سوال کوما ډېر ګران یې په الله ستا په مخ سوال کوما تو خو ډېر ګران یې په الله ستا په مخ سوال کوما تو خو ډېر ګران یې په الله ستا په مخ سوال کوما ستا د روضې زار ستا د روضې منورې نه کردګار نبی فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی کم پرېږدې کمې شړې فقیر د درد یما فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی چری با ان کڑما دمرا ندانی احمقی با ان کڑما دمرا ندانی احمقی چری با ان کڑما دمرا ندانی احمقی چری با ان کڑما دمرا ندانی احمقی چی پا جنت چی پا جنت بند شم خوخستا بے دیدار نبی فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی کام پرېږدې کمې شړې فقیر د درد یما فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی جبرائیل غوند نام دهار مل خادم ستددار د جبرائیل غوند نام دار مل خادم ستددر د جبرائیل غوند نام دار مل خادم ستددر د جبرائیل غوند نام دار مل خادم ستددر کونو مکان کونو مکان ستا په خاطر پیدا سردار نبی فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی کم پرېږدې کمې شړې فقیر د درد یما فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی پورتا په خلعت طه چې خور کړ شل د یاسین پورتا په خلعت طه چې خور کړ شل د یاسین پورتا په خلعت طه چې خور کړ شل د یاسین پورتا په خلعت طه چې خور کړ شل د یاسین یو عجبا یو عجبا تماشا شي مزیدار نبی فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی تار کم پرېږدې کمې شړې فقیر د درد یما فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی فقیر خو ماشړه اے سید الابرار نبی ستاد روزی نشم قربان
فهزار زل محبوبان روزي نشم قربان فهزار زل محبوبان يستدروزي نشم قربان فهزار زل محبوبان استدروزي نشم قربان فهزار زل محبوبان مدروزي زار مدروزي كل خادم كرب دفار نبي فقير خماشر سيد الابرار نبي فقير خماشر سيد الابرار نبي ذاك مبرك دي كمي شري فقير درد يما فقير خماشر سيد الابرار نبي فقير خماشر سيد الابرار نبي د خدای د پار بینوا محمد امین کوي سوال د خدای د پار بینوا محمد امین کوي سوال د خدای د پار بینوا محمد امین کوي سوال د خدای د پاره بینوا محمد امین کوي سوال چتر نواري د فراق سو شعر نبی فقیر خماشر سید الابرار نبی فقیر خماشر سید الابرار نبی کام پریک دے کمی شڑی فقیر د درد یما فقیر خماشر سید الابرار نبی فقیر خماشر سید الابرار نبی فقیر خماشر سید الابرار نبی سلام پتا دې د زخمي زړونو قرارا سلام پتا دې د زخمي زړونو قرارا اے د شین گنبد نبی سردارا اے د شین گنبد نبی سردارا سلام پتا دې د زخمي زړونو قرارا اے د شین گنبد نبی سردارا اے د شین گنبد نبی سردار یا پسد آداب و احترام ويصلي على محمد یا پسد آداب و احترام ويصلي على محمد پورزوش پاس هر مخام ويصلي على محمد پورزوش پاس هر مخام ويصلي على محمد دلوه رحمت رغلی دکر دیگارا دلوه رحمت رغلی دکر دیگارا اے دشن گنبد نبی سردارا اے دشن گنبد نبی سردارا سلام پتا دے در زخمی زرنو قرارا اے دشن گنبد نبی سردارا اے دشن گنبد نبی سردارا یکون سلام صدیق عمرتا غنی عثمان علی